والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون سور لسم پارا سورة النحل 81 نمبر آیت تے مخی آیاتونو کی ناشنا نعمتون ذکر شو هغه انعامات چې الله رب العالمین په دې خپل بندګانو باندې کړی دي پیدائش د انسان ذکر شو او بیا ذکر شو چې انسان ته چې کله پیدا شوی ته په حس باندې نه پوهېدی الله وی وجعل لكم السمع والابصار والافئده تعلمی د خبر او اوریدو د پاره په غوګونو کې طاقت کې خود د سترګو د لیدلو طاقت می درکو عقل او پوهه می دل درکړه بیا ورپسې د مرغانو متعلق خبره ذکر شوه الله وی چې لږ د خپل سرونو نه بار او د اسمان نخکته وګورئ په دې هوا کې ډیر مرغان الوزي دا بره چا راټینګ کړي نو ما یمسکهن الا الله دا الله بره راټینګ کړي دي بیا ذکر شو چې الله رب العالمین په تاسو لوی نعمت دا کړی چې ستاسو د رهایش د پاره د دوه قسمه کورونه درکړي چې کله ستړي شي نو په هغې کې به تاسو آرام او سکون حاصلوئ یو قسم کور هغه دی چې د هغې تعلق د آبادۍ سره وي د یو ځای نه بل ځای ته نه منتقل کېږي لکه زمونږ او ستاسو کورونه دویم قسم داسې کورونه دي چې دا خانه بدوش خلک استعمالی چې خیمې ورته ویلی کېږي دغه هم د پاره د سکون او د آرام ځایونه دي الله وی د دې بندوبست مې دله کړی بیا ذکر کړل چې د ګډانو وړۍ د اوښانو پشم او د چیلو ویښته الله وی اساسا و متاعا الی حین په دې کې مې هم دله ډېرې فایدې پیدا کړي قالینونه ته جوړوئ رسۍ پړي ته جوړوئ کوټونه وغیره ته جوړیږي قسمه قسم فیدې دي ورکې د پاره د انسان دی آیت کې الله رب العالمین یو بل نعمت ذکر کوي د دې نعمت تعلق دی د څلورو خبرو سره یو به پکې د سورو تذکره کیږي دا سورې نه د ونې او د دیوال چې کوم سورې الله وی دا ما تاسو له پیدا کړی دی او وجه به ذکر کوي چې رسنه مې پیدا کړی دویم به پکې تذکره د غارونو کیږي سمست غار چې ورته وایي دریم به پکې تذکره د زغرو کیږي چې
چې دا په دې جنگ کې یو قسم کوټي د وسپنې جوړي توري گزار په اثر نه کوي. څلورم به پکې دا قمیصونه کم چې ما ورته اغوستي دي الله وایي دام تاسو له چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. او بیا د دې انسان دا کم قمیص چې دی د چې اچولی د دې یو فایده به ذکر کوي او هغه قمیصو چې هغې ته زغره وایي په جنگ کې استعمالیږي د هغې یوه فایده به ذکر کوي. دې آیت کې دا نعمت الله ذکر کوي. والله جعل لكم او الله تعالی جوړ کړي دي ستاسو د پاره مما خلق ظلالا د چې پیدا کړي دي ظلالا سوري. ظلال په عربی کې سوري ته وایي. الله وایي ګوره ما بعضې څیزونه پیدا کړي دي چې د هغه څیزونو د وجې نه ستاسو دپاره سوری بیا پیدا کېږي. څه مطلب؟ ونې بوټي د الله پیدا کړي د دې ونو د دې بوټو نه موږ څه حاصلو ځان نه نورې فایدې خو پکې ډېرې دي خو سوری هم تا اخلو که نه. خاص کر کله چې سړی په سفري د مسافري او سخته ګرمي او د سره د سوري څه بندوبست نه وي خیمه نشته ورسه هغه دویم کور چې خیمه ده ورسه نشته نو دی به بیا د ونې سوری ګوري که نه به ګوري او که ونه په درک نه راځي نو کم سے کم د دیوال سوری خو ورته میلاویږي که نه. الله وایي ظلالا دا سوري هم دله ما پیدا کړي که د ونو سوری دی که هغه د دیوالونو سوری دی او که هغه د چترۍ سوری دی دا ټول الله پیدا کړي او دې کې د انسانانو دپاره فایده ده. دا یو احسان الله ذکر کو. د دې ټولو خبرو د انسان د معیشت سره تعلق دی د انسان د ژوند سره. الله دویم ذکر کوي وجعل لكم من الجبال اکنانا او پیدا کړي دي ستاسو د پاره د غرونو نه اکنانن غارونه. اکنان جمع د کن ده. کن په عربی کې اصل کې پټېدو ته وایي. مخکې تیر شوي و اکنتن علی قلوبهم د دوی په دې زړونو باندې پردي نو پرده چې په یو شیز راشي هغه شیز څه کوي؟ پټی یې که نه. نو کن عربی کې پټېدو ته وایي نو غارم دې مقصد دپاره سړی پکې څه کېږي؟ پټېږي پکې. اصل کې د عربو په دور کې د هغوی زیاته زندگی دا غریزه علاقه به وه. اوس هم هلته مکه کې غرونه ډېر زیات دي بیا چې مدینې ته ځي په دې لاره ډېر راځي او بعضې غرونه پکې مشهور هم دي که نه. احد شو او دغه رنګ نور دي غار ثور وغیره. نو عربو به اصل کې په دې غرونو کې ژوند تېرو نو په دې غرونو کې به غټ غټ غارونه او سمستې چې ورته ویلی کېږي. الله وایي دا هم دله ما پیدا کړي. د دشمن نه به یې پکې پناه حاصلوله د یخنۍ او د ګرمۍ نه به پکې هم بچت راته نو هغې کې به آرام هم کېده د دشمن نه به هم پکې سړی سو بچو. لکه یو مشهور غر دی غار دی په یو غر کې چې هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 ورځې تېرې کړي د دشمن نه یې تېرې کړي که نه. ګوره د غار څومره فایده وه. کم غارو؟ غاري ثور. نبی علیه صلات وسلام د دشمن نه سره د ابوبکر صدیق په دې غار کې پناه اخیستې وه. نو الله وایي دا غارونه دا سمستې چې ورته ویلی کېږي اکنانن الله وایي دا هم چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. او اوس هم زمونږ د ملک چې کوم فوج دی اوس هم هغوی له دا ډېره فایده ورکوي. خاص کر کله چې د دشمن سره مقابله او داسې په غر کې انسان ته داسې غار میلاو شي نو فوج دپاره ډېر فایدهناک پرېوځي. ځکه دشمن که هوایي ډزه کوي نو دا ممکن چې په غر د پاسه تاولي ولګي خو چې سمستې غار ته دننه شي نو بیا ته بچ کېږي سړی. دې کې ډېرې فایدې دي. بل احسان الله ذکر کوي وجعل لكم سرابیلا او پیدا کړي دي الله تعالی ستاسو دپاره سرابیلا قمیصونه. سرابیل قمیص ته وایي. لفظ قمیصم استعمال شوی دی لکه سورتو یوسف کې تیر شوي که نه هلته لفظ د قمیص راغلی فلما رأى قمیصه قد من قبل او سرابیل ورته هم وي. سرابیل جمع د سربال د قمیص ته
یو سرابیل دی یو سراویل دی صرف د بی او د وو پکې فرق دی با وو سراویل به شلوار پرتوک ته وي او سرابیل څه ته وي کمیس ته وي دا پکې فرق دی نو الله وی دا کمیسونه سری دام د لما پیدا کړي ګوره که عرب دی او که عجم دی عجم من خلکو ته وي عربو هغه خلکو ته وي چې ژبه عربي ده عرب دی او که عجم دی د ټولو په کمیس باندې خو د ټولو اتفاق دی د عربو چې دور جاهلیت نو هم هغوی به اوږده اوږده کمیسونه اچول لاندې به لږ اختلاف راغلی په شلوار په پرتوک کې بعضې خلک داسې شته چې هغوی د پرتوک په ځای لنګ استعمالی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لنګ استعمال دا پنځپیر شیخ نه دی دا کم ته چې نن سبا چې پنځپیری مولا چې ورته وایي دا د ثوابۍ کې علاقه ده او په دې کې ډېر یو حق پرست عالم تیر شوی دی او هغه وخت کې دا قبر پرستی ډېره زیاته وه خلک بتلل او خالص د باباګانو نه به بچي غوښتل او دا ګټې به ځان پسې مګلې هغه په دې کې ډېر لوی کار کړی د هغه یو کتاب دی ضیاء النور ما سره د عربۍ کې دی او وی یو علاقې ته تللی وم چاره له دعوت راکړی بیان دپاره نو چې بیان مې وکړو نو بیا جمع ته مخکې کړم نو د حق پرستو مخالفین مولیان خو ډېري که نه نو چې جمع ته یې مخکې کړم ما جمع ورکړه پټګی مې نه ووالی او یو مولا را پسې ولاړ و هغه را باندې فورا اعتراض وکړه چې دا مونځ ونه شو ولې ونه شو تا پټګی نه دی وخلی دا پټګی وخل ټیک د سنت طریقه ده خو دا ضرور نه ده چې پټګی دی نه نو مونځ دی نه کېږي مونځ کېږي پخوا به یې دې له ډېر زیات زور ورکو زمونږ یو استاذ ما د قرآن کریم حفظ د هغه نه کړی د ګنجۍ جومات کې قد نه داسې لنډ شانو د هغه یو ترز وي د ټیکهدار جومات کې رحمان الله قاري صاحب امام او یو قمقل سپین ږیری اوس خو وفات شوی دی هغه ورته ویلي و ویلې پرتوګ وباسه د سر نه یې تاو که خو موږ ته بغیر د پټګي مون نه راکې دومره پټګي خلکو لازم ګڼو نو راته ویلې چې صاحب مون دې ونه شو تا بغیر د پټګي جمع راکړه دی ډېر قابله سړی و عالم هم خو قابل هم بل هوښیار هم والله ول هوښیارتوب ډېر ورکړو وایي ما ورته ویلې چې ټیک ده ته ما ته وایې چې بغیر د پټګي دې مونځ ونه شو زه به تا نه دا پرتوګ وباسم څنګه به یې نه وباسم نبی علیه صلات وسلام اکثر لنګ اچولې پرتوګي کم اچولې ته پرتوګ لرې که لنګ ووخه زه به پټګی استعمالوم بس مولا وی एकदम خلی بنده شو نو د بعضې علاقو دا یو چې څوک لنګ استعمالی زمونږ پښتانه خو څه استعمالی پرتوګ استعمالی خو په کمیسو سرابیل باندې د ټولو اتفاق دی که عرب دی که عجم دی کمیس خوار سړی اغوندي نو الله وی دا کمیسونه دله ګوره ما پیدا کړي دي د کمیس فایده څه د هغه ذکر کوي تقیکم الحر ساتی تاسو د ګرمۍ نه هر ګرمۍ ته وي الله وی چې کله د سړي کمیس نه او دا سخته ګرمي او د سور نور ته ولاړې دا سرمن مرې سوځي که نه به سوځي ټیک ده د کمیس کې به هم ګرمي راځي خو کمیس ډېره فایده ورکوي انسان د انسان دا بدن سپین په سپین باندې پاتې کېږي څو پورې چې دا په کپړه کې پټي او کوم ځای چې نور ته خالي دا ګورې داسې تک تور وګرځي الله وی کمیس کې دا پیدا ده چې تاسو د ګرمۍ نه ساتي دلته یخني ذکر نه کړه حالانکه کمیس خو سړی د یخنۍ نه هم بچ کوي که نه نو د دې دوه وجې دي یو وجه دا ده چې دا صورت مکی دی او په مکه کې د یخنۍ په نسبت باندې ګرمي ډېره زیاته هلته ګرمي ډېره ده مکه کې یخني هلته کمې ګرمي ډېره نو چونکې صورت مکی دی نو د مکی حالت یې پکې ذکر کړو نو د کمیس هغه پیدا ذکر کړه کم چې ډېر ښکاره نعمتو خلکو ته چې هغه د ګرمۍ نه څه دي سړی بچ کول دي د یخنۍ نه هم سړی بچ کوي او دې کې مخکې آیاتونو کې ورته اشاره وشوه چې الله مخکې ذکر کړو چې په دې څاروو کې دفع لکم ستاسو دپاره ګرمایش دی د دې څاروو د دې ویښتانو نه خلک کوټونه وغیره جوړوي شړی څه دپاره چې یخني مې په څه شي ختمه شي که نه نو دغه فایده هم شته خو دا چونکې مکي دی ځکه یې حرز دی یخنۍ ته عربۍ کې قره لفظ وی نو داسې بیا راځي تقیکم الحر والقره
دا کمیس تاسو د ګرمۍ نم بچ کئ او ورسره د یخنۍ نم بچ کئ. دا خو دا کمیسونه شو کوم چې ما ورته اغوستي. اوس هغه زغرې ذکر کوي. وسرابیل تقیکم بأسکم او کمیسونه ساتئ تاسو ځان بأسکم د جنګ ستاسو نه. دې ته زغره ویلی کېږي. دا د اوسپنې نه یو کوټ جوړیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا زغره استعمال کړي ځکه خو جهاد له تلی و که نه مجاهدو نو چې به ته زغره بیا اچوله او بیا به ویل کله چې یو نبي دا کوټ واچوي او به خامخا میدان جهاد ته ځي او واپس کېدی نشي. صحابه کرام هم دا زغرې ډېر استعمال کړي. صحیح حدیث کې راځي داود علیه السلام به د دې کاروبار کو. دا به جوړولی او بیا به خرڅولی. نو الله وی په دې کمیس کې دا پیدا ده چې تاسو د جنگ نه بچ کئ. څه مطلب چې دا زغره دې واچولو دشمن در باندې حمله کوي او دا کوټ دې په غاړې نو په دې باندې توره ګولۍ وغیره په اثر مثال د بختربند د ګاډي دی ګولۍ ور باندې بالکل اثر نه کوي. نعمتونه خو د الله رب العالمین ډېر زیات دي. مخکې تیر شو چې وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. که د الله نعمتونه څوک شماري نو څوک یې ګورې نشي شمارلی. خو الله دغه ذکر کړل اوس اخره کې یو لنډه خبره کوي. کذلک یتم نعمته علیکم دغسې پوره کوو مونږ نعمت خپل علیکم په تاسو باندې. الله وی دا زما انعامات دي او زه در باندې څه کومه پوره کوم. د نعمت پورهوالی څه دی؟ د انسان چې په دنیا کې څه ته ضرورت دی هغه وله الله څه کوي؟ الله یې وله ورکوي. دې ته وایي یتم نعمته. څه مقصد دپاره دا نعمتونه الله پوره کوي هغه مقصد ذکر کوي. لعلکم تسلمون دې دپاره چې تاسو د الله حکم ومنئ. اسلام ویل کېږي انقیاد او تابعدارۍ ته د الله پوره حکم منل. نو الله وګوره د دې نعمتونو دا مطلب دی. د انعاماتو ته ګورم ما را یادوه بیا زما خبره منه. د بل آیت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکوي چې پیغمبر سره د دې نعمتونو نه که دا خلک ستا نه مخ اړوي نو ته مه خفه کېږه. ستا په ذمه چې کم کار دی هغه تا وکړو. فإن تولوا پس که دوی مخ وګرځو فإنما علیک البلاغ المبین یقینا په ذمه ستا باندې رسول دي ښکاره. نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تسلی ورکړي چې تا خپل دعوت وچلو که نه بس تا خپله ذمه خلاصه کړه. نور چې خلک نه مني نه دي مني. او دې بل آیت کې الله ذکر کوي چې پیغمبر وګوره دا خلک دا ونه وی چې دا خلک دا نعمتونه نه پیژني. ښې پیژني خو انکار ته کوي. یعرفون نعمت الله پیژني دوی نعمت د الله تعالی. الله وی ښې پیژني او واقعي خبره ده. په دې دنیا کې که کافر دی که مشرک دی او که مسلمان دی دا ټول دا اقرار کوي چې دا ټول نعمتونه باران وریځې اوبه دا څه چې دي دا چا پیدا کړي اقرار کوي. والله وی ثم ینکرون بیا انکار کوي دوی د هغې نه. انکار څه مطلب؟ د الله سره شرک هم کوي. دغه نعمتونو کې د الله سره باباګان شریکوي. نعمت الله ورکړي دی بیا نسبت چا ته کوي؟ قبر والا ته کوي. دې ته وایي انکار. بلکې انکار نه پسې لا سیوا شي. واکثرهم الکافرون او زیاد د دوی نه کافران دي. اکثر پکې سته کفر او شرک هم شروع کړي واوړي پکې. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. دې دوه آیاتونو کې الله رب العالمین د آخرت یاره ذکر کوي. دې ته تخویفي اخروي او عذاب اخروي ویلی کېږي. الله وایي دا خلک دې دا نه وایي چې د الله نعمتونه به زه استعمالوم او د الله خبرې به نه منم. الله وایي ورځ را روانه ده او داسې ورځ ده چې حساب کتاب به پکې کېږي او بیا داسې ورځ ده که یو سړی انکار وکړي نو الله وایي شهیدن زه به در باندې بیان کوونکی پیش کم که نه انکار هم بیا نشي کولی. ویوم نبعثو په کوم ورځ چې راپورته بکو مونږ من کل امت هر امت شهیدن بیان کوونکی یا ګواه. څه مطلب؟ په هر امت باندې به د ټولو نه نبي خپل نبي د ټولو نه اول خپل نبي ګواهي ورکوي. وایي به یا الله تا چې ما ته کم دین را کړی او ما دې خلکو ته هغه رسولو دا به ورباندې لوی ګواه پیش.
د عیسی علیه السلام امت چې داغه نه انکار وکړي قرآن کې مخکې تیر شوي دي نو الله به د آخرې امت راوغواړي الله به دې امت ته وایي چې تاسو دا ګواهي ورکوئ چې عیسی علیه السلام د خلکو د دین بیان کړي د آخرې امت به ګواهي ورکړي چې یا الله عیسی علیه السلام بالکل حق د خلکو ته دین بیان کړي نو داسې ورځ دلته نه پټېږي خبره شهیدن کې دویمه معنا مفسرین علمام کوي کم چې دا علما دي د دې امت دویم خلکو ته وخت په وخت واعظ او نصیحت کوي که نه ښې خبرې کوي د بدو نه منې کوي دوی به هم ګواهي ورکړي چې یا الله ګوره موږ ستا دین دې خلکو ته بیان کړو خو دوی نه دی منلی ښه بیا یو سوال لازي سوال دا دی چې که دا خلک په هغه ورځ باندې څه عذرونه پیش کړي بانی وکړي نو آیا الله به پرېږدي الله وایي نه ثم لا یؤذن بیا به اجازت نشي ورکړی دی للذین دپاره د هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی الله وایي هلته عذر نشته دا اجازت نشته چې د ده عذر دې معاف شي عذرونه بیا نه قبلیږي ولا هم یستعتبون نه به د دوی توبه قبلیدی شي لکه په ورځ د قیامت باندې خو توبه څه فایده نه ورکوي ته دې ډېرې بیا چغې وي چې یا الله توبه یا الله توبه یا الله په توبو مې توبه ده الله به اوس خو توبه فایده نه درکوي نه دنیا ته واپسی شته او نه توبه قبلیدل شته وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ کله چې ویني هغه کسان چې ظلم یې کړی عذاب بس بیا فیصله د جهنم ده چې کله الله د جهنم ته مخامخ کړي دوی د عذاب ویني نو الله وی فلا يخفف عنهم نبشي سپکولی د دوی نه د عذاب د مشرک او د کافر سړي په عذاب کې به سپکوالی نه راځي چې اول سخی او بیا ورباندې آسان کی نه رستو آیتونو کې به راشي الله ورباندې نور رورو به سیوا کوي د عذاب او کمیږي به په نو ولا هم ينظرون نه به دوی ته مهلت ورکولی شي په ورځ د قیامت مهلت هم انسان ته نه ورکړېږي په دنیا کې الله ژوند درکړی که دې نه د فایده واغسته خو ټیک ده او که نه داسې غافله پاتې شو نو آخرت کې به لوی تاواني والله الله تعالی جعل لکم پیدا کړي دي ستاسو دپاره مما د هغې نه خلقه چې پیدا کړي دي سلالا سوري وجعل لکم پیدا کړي دي ستاسو دپاره من الجبال د غرونو نه اکنانا غارونه وجعل لکم پیدا کړي دي ستاسو دپاره سرابیل قمیصونه تقیکم الحر ځان ساتئ تاسو په هغې څه د ګرمۍ نه وسرابیل او قمیصونه تقیکم بأسکم ځان ساتئ تاسو په هغې سره د جنګ نه الله وی کذالک دغسې یتم نعمته علیکم پورا کوم زه نعمت خپل په تاسو باندې لعلکم دې دپاره تسلمون چې تاسو د الله حکم ومنئ فإن تولوا نو که مخ وګرځو دې خلکو فإنما علیک البلاغ المبین یقینا ستا په ذمه باندې رسول ښکاره دي یعرفون نعمت الله جنید وی نعمت د الله تعالی ثم ینکرونها بیا انکار کوي د هغې نه واکثرهم الکافرون اکثر د دوی کافر دي ویوم نبعثو په کومه ورځ چې راپورته کړو مونږ من کل امت هر امت شهیدن بیان کوونکی به یې ورباندې ثم بیا لا یؤذن اجازت به نشي ورکړی دی للذین هغه کسانو ته کفرو چې کفر یې کړی دی ولا هم یستعتبون او نه به د دوی توبه قبلیدی شي وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ او کله چې ویني هغه کسان چې ظلم یې کړی عذاب د جهنم فلا يخفف عنهم نو نه به شي سپکېدی د دوی نه عذاب ولا هم ینظرون نه به دوی ته مهلت ورکېدی شي